یو حدیث کې راغلی امام ابو داود نقل کړی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من افضل ایامکم یوم الجمعه ساسو په دې ورځ کې بهترین ورځ دی هغه د جمعې ده په دې کې آدم علی السلام پیدا شوی دی او په دې کې وفات کړی شوی دی او په دې کې به قیامت راځي په دې کې به شپېلې والے کېږي تاسو په دې ورځ باندې ما باندې درودونه زیات وای ځکه تاسو درودونه دا ما باندې پیشیر ملائکه په واسطه باندې ملګرو پښتنه وکړه یا رسول الله ته خو وفات شوی یاد ساتئ الله رب العزت حرام کړی دی په دې ځمکه باندې چې دا انبیو د جسودونه ختم شي بلکې دغه ملائکه مال را رسي او دې راوړي یو حدیث دا راغلی مسلم کې روایت دی او ترمذی کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي په ټول ورځو کې بهترین ورځ شي نور پکې راځي هغه جمعه ورځ آدم علی السلام کې پیدا شوی دی او دا پکې راکته شوی دی توبه په دې ورځ باندې قبول شوی دی او په دې ورځ باندې وفات شوی دی په دې کې به قیامت راشي هیڅ یو څنګه سم نشي چې سبا د جمعې شنو هغه چغي وي چې اجر قیامت الله رانه ولي سوال پیرانو انسانانو په دې کې او سات دی رسول الله فرمایي چې مؤمن انسان په هغه کې دعا نه غواړي چې د درود ویلي پر رسول الله باندې مگر رب العالمین مې د دعا خامخا قبلې دا په دې طریقه باندې کېږي به چې وجمه سړې د سارنا منځنه تر ورخه پورې دعاګانې وغواړي او بل جمعه به تر لس بجو بل جمعه تر ماسپخینه بل تر مازیګر او بل د مازیګر نه به ورسته علماء دا ذکر کړي چې دا کوم وخت دی علم الله نه دی دلیل به دې باندې چې ټول حدیث کله انسان سوچو کې نبی صلی الله علیه وسلم به کې د درود اوچت اهمیت ذکر کړی دی به حقیقت روایت نقل کړی دی رسول الله فرمایي چې ما باندې د جمعې پر ورځ باندې درودونه زیات وایي وېزما د امت د درودونه ما باندې د جمعې پر ورځ باندې پیشي د ملائکه په واسطه باندې وکم انسان چې د جمعې پر ورځ ما باندې ډېر درودونه ویلي وي دا په ورځ قیامت په ټول انسانانو کې مال ډېر نشدي د رسول الله په جوار کې بدا واقعي ملګرتوب کې یو حدیث کې دا راغلی دی رسول الله فرمایي ما باندې درودونه زیات وي فإنه اتاني جبريل مال وسره هغه د شي ویل چې بسمای کې هیڅ مسلمان نشي چې پتا باندې یو کړ دې درود وایي مگر زوز ما ملائک پاغه باندې لس کړ دې رحمتونه راوړو لس کړ دې ورته دعاګانې غواړو به خاص کر جمعې فرض باندې اهتمام دا په هغه وخت کې چې کله انسان دې لپاره خپل شي مسله برابر کړي چې زبد ورځ رسول الله باندې دومره درودونه وایم نسائی کې روایت دی بخیل هغه انسان دی رسول الله فرمایي چې زدا غسل یا کښما فلم يصلي عليه ما باندې بالکل سره درود ونه وي دا ډېر لوچت بخیل دی